علیکم ملګرو، لاندې تاسو ته دا پکچر ښکاري، دا ویډیو د زه تاسو سره مخکې بیا شیر کوم. خو لومبې درته یو خبره کلیریفای کومه چې پرون یو ویډیو ګردش کوي لومبې په واتساپ کې او د هغې نه پس بیا هغه فیسبوک باندې چې زما فیس په اے آی باندې ایډیټ کړی جنریټ کړی او نن هغه کس هغه ملزم هغه د مردان پولیس سره د الله پاک خو هغه گرفتار هم کو او دغه اوریجنل ویډیو چې دی هغه موږ سره ملاو شو. موږ ته چې کومه دغه اوریجنل ویډیو د دې فیک باندې چې کومه ایډیټ شوې ده هغه موږ سره شته. نو ملګرو دا ویډیو تاسو مړومبې ما سره وګورئ، د هغې نه پس سره بیا دوه خبرې کوم. زما مجیب زلمي سره ذاتي تنازع وه. موږ د یو کور خلک یو فیملی نه بیلونګ کو او ما د ټارچر کېدو دپاره دته نقصان رسېدو دپاره ما دا حرکت وکړو. ما د دې ویډیو پیک جوړه کړه او اے آی باندې مې جوړه کړې ده او دا اوریجنل ویډیو ما سره شته چې دا اوریجنل د ده نه ده او دا ما پیک جوړه کړې ده په اے آی باندې. په دې ما پیسې ورکړي دي او زه ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده. زه په خپله غلطۍ ډېر سخت ستومان یم او زه به مجیب زلمي نه معذرت وکړم او ډېره غټه غلطي مې کړې ده. ملګرو دا السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو تاسو وکتل چې د مجیب زلمي رور سره ډېر ظلم شوی، زیاتۍ شوی او دا زیاتۍ نه دي کول پکار. تاسو ویډیو هم وکته او د دوی چې کوم خبرې اترې هغه هم تاسو واورېدې.